اف پی ای جوړ شي او بیا چرته په دوربین کې منختاري دا څه باندې کی مونږ دوربین دا ډیر غټ سره شي نه ملاوي دا یو خبره مشهوري دي کنه خو زه چې دا خبره وکړم نو ما زه ډېر خپه ځکه چې د سیاسيانو دا شی ډیولپ کړی چې دای لکه خلکو عوام نه ووټ ورکړي په دوربین کې خلک نه صحیح کوي دا دای ډیولپ کړي او د سیاست معنی خلکو نه سوګولي دروغ رښاوایه دا معنی خو عمران خان موږ معنی وکړه چې دا نه چیرې ټیکټ عمران خان نه خپه کېږي خو بل چا دا ټیکټ بل څوک شو کوي او عمران خان هغه لیست ني نو بیا به خلکو نه زه چونکې لکه مطلب بنیادی هغه زه عمران خان فالو کوم زمونه پرې دی چې تاسو ته ټیکټ میلاو نشي پارټي څوک پرې دی دا خو زموږ پارټي زموږ کور دی کور څوک پرې دی عمران خان له وسال تر شو وير پاکستان ته باندې او پاکستان زما کور دی کور څوک پرې دی یو مرغه خپل جاله پرې دی نو دا پارټي زموږ یو جاله ده او دا یو مرغه یو جاله موږ په خوارو زارو جوړ کړ زمونږ د پاره د ملک ته پاره او هغه دا ورځ هغه ته د ضرورت نو په دا ورځ راتله په دې جیل کې هغه ټول دنیا پیژني نو داغه د تعارف نه ضرورت شته هغه د عوام د پاره چې دن په دې جیل کې پروت او عوام چې دنو داغه په مینه محبت کې مړ جی بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو تاسو ګورئ پښتون غږ او ما سره موجود دی د عمران خان صاحب عاشق ډاکټر فضل الهی د ثوابي سره د دوی تعلق ته او عمران خان صاحب خپل دا ویلي دي چې دا زما کارکون دی دا زما کوارډینیټر دی نو په دې ټایم د موږ سره نن زمونږه قسمت کې دوی سره ملاقات وو د درازي د دوی سره سګپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مننه فرات خان موږ تاسو ته 2014 درنو کې مطلب موږ تاسو سره مسلسل لګ مطلب کې انټریکشن او سخت حالات کوم تاسو شیلینګ کې مطلب مسلسل لګ اوسم ټو ینګ خو هغه وخت مخصص دا راته وایي جی چرته جیل ته تلی چې لم کټ کړی د عمران خان په نوم باندې بالکل موږ خو دوه درې ځله لګ مطلب لاړو خو هغه باندې موږ افتخار زکه کو چې هغه خو داسې پرمن طریقې جیل برو تحریکو بیا باغې نه پس یو بل موږ داسې طریقې نه کړ چې عمران خان موږ ته مطلب چې کوم داسې واقعیاتي چې غیر قانوني کار کې مطلب موږ گرفتار کړو بلکې د خان ګاډي کې سر روانو او موږ گرفتار کړو نو بس هغه مثال خبر کوم د لار نه د روډ د موږ لکه مطلب چونکه خان په ګاډي سره جوخ موږ کړو دغه نه او بل نو څه زما خیال زمان داسې نه کریمینل خلک نه موږ سوچ یا سیګریټ هم کادرې زه نه سوار کادرې نه کوم لکه موږ داسې نه زما سره د بدمعشي لکه زمان نه خوخې نه مې لکه مطلب لکه ټوپک تماچو لکه مطلب دا سیاست اس نه بس موږ خپل د پرمن پاکستان زه تاسو کوم تاسو ډاکټر یې او ډاکټر چې دی هغه ډیر سول جوه کسي نو ډاکټر فضل الهی ولې جیل ته لاړی نو ما هوتا ته پرمن لکه مطلب طریقې سره چې اوس پرمن لکه مونږ خو د عمران خان سره چې کوم کله په جلسه جلسو نه عمران خان هر وخت درنا کې تاسو لري چې پرمن نه مجھے ساتھ وعدہ کرو پھر ہم آگے جائیں گے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ امن 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 تو وہ امن پھر ہم سے حلف لیتا تھا امن کی پھر وہ آگے ہم دا راته وایي چې عمران خان صاحب سره تاسو ملاقات زمان پارک چې څو وخت هغه وکې ناستېدل هغه ټایم کې شوی و بالکل ملاقاتونه زما مخکې مطلب زه خو د 1996 نه کوم نو زه یو بانی اراکینو کې د خیبر پختونخوا صوابین خصوصا مطلب ما کوم نو ابتدا کړی دا او زما کوم شروعات شوې دي او د خان سره څنګ په څنګ مطلب وزیرستان ته لکه ډرون اٹیکس خلاف تلیو نیټو سپلای چې افغانستان ته دا کو عمران خان وي ته پاره کې مونږه د چیف جسټس بحاله لپاره عدلیه بحاله لپاره او گو مطلب هر یو تحریک کې کوم هغه د زرداری گو نواز گو دا تحریکونو کې میلاو نشو خپکیږي خو باندې د عمران خان صاحب نه چیرې ټیکټ عمران خان نه خپکیږي خو بل چا دا ټیکټ بل څوک شو کوي او عمران خان هغه لیست ني نو بیا به خلکو نه زه چونکې لکه مطلب بنیادی هغه زه عمران خان فالو کوم نو عمران خان مطلب چې عمران خان ډیسیژن مال اسم نه راکړي نو زه پای خوشاله خو چې نه دا څه شي چې دا هغه لیست ني او دا غل لیست کې مطلب هغه خپل لیست کې کوم زه يم او نور خلک نور لیستونو کې مطلب ما ته سکیپ کوي نو هغه سرزار خبره پارټي خو نه پرې دی چې تاسو ته ټیکټ میلاو نشي پارټي څوک پرې دی دا زموږ پارټي زموږ کور دی کور څوک پرې دی عمران خان له وسال تر شو وير پاکستان ته باندې او پاکستان زما کور دی کور څوک پرې دی یو مرغه خپل جاله پرې دی نو دا پارټي زموږ یو جاله ده او دا یو مرغه یو جاله ده موږ په خوارو زارو جوړ کړه او ان شاء الله پیغام ورکوي نو مونږ څه پیغام ورکو دا عمران خان د غریب دنه د عوامو د پاره زمونږ د پاره د ملک ته پاره او هغه دا ورځ هغه ته د ضرورت نو په دا ورځ راتله چې په دې جیل کې هغه ټول دنیا پیژني نو داغه د تعارف نه ضرورت شته هغه د عوام د پاره چې دن په دې جیل کې پروت دی او عوام چې دنو داغه په مینه محبت کې مړ دي نو ان شاء الله پته به الیکشن کې لګي د خیره پارت ور پروري باندې ان شاء الله پته ولګي
چې سر رزلټ راځي په ټولو مخ کې. ډیره مننه. ښه دا راته ووایي چې دا ستاسو نه بله واغسته کله به یې درکړه بل عدالت په واغسته بل عدالت په درکړه بیا به واغستې شوه نو د بلې نه بغیر به کرکټ څنګه کیږي؟ اصل کې بله خو یو نښه ده او عمران خان دی. نو عمران خان خو وایي چې زه یو مطلب کمبیلم دغه ورکوم راغلی عمران خان وایي چې لکه مطلب زه یو کمبیلم ټیکټ ورکوم نو هغه به راغی. اصل کې نښې یو دا خو یو سمبل که فرق ونه دی. عمران خان ډایرکټ چې د عمران خان لکه مطلب یو ویژن سره څوک ولاړي بس دا عمران خان دی کنه. عمران خان په هر کور کې دی. یعنی که فرق نه پرېوځي د بلا اغستل ډېر څه لږ ډېر فرق خلکو ذهن کې بله ناسته ده کنه دا یو حقیقت دی. معمولي فرق به پرېوځي ځکه چې بلا لکه ظاهره خبره ده پاټا یو مطلب سمبل دی او خو لکه سمبل چې لاړ شي نو بیا زما خیال چې عمران خان دا ووټ دی عمران خان دی د بلې نه دی دا د عمران خان ووټ دی د بلې خو نه دی کنه د بلې خپل ووټ نشته د عمران خان ووټ دی. د عمران خان دپاره څه کولی شي اسانو الفاظو؟ د عمران خان دپاره مونږ قانوني لارې زمونږ ورکران قانوني وکیلان هم لګیا د ملک د عدلیې ته مطلب دغه کوي خپل مطلب کیس فایل کړی دی او مونږ د ملک هم چې کوم عدالتي ادارونه هم چې کوم ملک انصاف او زموږ خپل عوام دعاګانې کوي مونږ خپل دعاګانې کوو مونږ خپل چې کوم ملک لپاره د پاکستان لپاره د فوج لپاره د عوامو لپاره د ټول ملت اسلام یا لیډر د پاکستان لیډر خو ځان نه دا د پاکستان مثلا نه ملت اسلام یا لیډر دی ټول دنیا کې دا فلسطین مو شو دا کېدای شي په ډېر لوی رول پلی کړی عمران خان په دې کې. دا راته ووایي که تاسو له ټیکټ میلاو شي ایم پی ای جوړ شي او بیا چېرته په دوربین کې هم نه ښکاري داسې خو به نه کېږي؟ مونږ دوربین دا ډېر غټ سړی شي نه میلاو دا یو خبرې مشهورې دي که نه خو زه چې دا خبره وکړي نو ما زه ډېر خفه ځکه شم چې د سیاسیانو دا شی ډیولپ کړی دی چې دی لکه خلکو عوام نه ووټ ورکړي په دوربین کې خلک نه صحیح کوي دا دی ډیولپ کړی او د سیاست معنا خلکو نه څوک وایي دروغ رښتیا وایه دا معنا خو عمران خان موږ له معنا وخوله چې دا د رښتیا مطلب سیاست د رښتیا چې دا عبادت دی. ډېره مننه. دا موږ بدلې موږ هم د عوامو کې یو که د عوامو نه دا غیر موږ د عوامو کې اوس هم یو. عمران خان کوم وزیر زمان مطلب دغه افطار پارټي وزیر زمان پس هم افطار پارټیانې عوام خپل ورکړیو سره چا کړي دي خپل ورکړیو سره چا کړي دي افطار پارټیانې نو د مافیا مطلب یو سټیټس کو دا په بار او په پارټۍ نه بار مو د ملک نو موږ عمران خان نو چې موږ ورکران ورکر وي د ذهن کې ډېر هم چینج شي کنه لکه ته چې ما ویني لکه زه ګوره سخته کې مونږ د وخت تېرولو شو که نرمه راغی کې وایي دا خوشحال بابا یو شعر زه غیار ته لکه کاڼې موم و یار ته زه غیار ته لکه کاڼې موم و یار ته په سختۍ او په نرمۍ کې هغه زه یم. ډیره مننه. ګران عزتمندو موږ سره ډاکټر فضل الهی صاحب موجود یو د عمران خان صاحب په دوی مایندې او دوی چې دی په عمران خان صاحب مایندې او ډیره زیاته کم ځای چې سخته وي هلته کې دا ډاکټر فضل الهی صاحب ډیره دلته موجود یو. حکومت کې زه نه پاتې شوی نه پاتې شوی نه ایم پی ای پاتې شوم ما 2013 کې لکه ایم پی ای الیکشن دا کړو په 2000 عمران خان لپاره په 2014 دنه کې هغه کنټینر باندې چې په شلنګ کې زه پیسا شم عمران خان وی ډټ کر مقابله کیا لیکن الیکشن هارا بھی ہے. مطلب دا و چې لکه دا مال پته را درل چې مطلب اوټه کما شته خو جمهور سره کلک ولاړ دی موږ بیا هم کوم فرق وکړه ایم پی ای مینه دا خبره نه ایم پی ای مینه یو سورې زیوی بیانی نه موږ عمران خان سره د خپل نظریه د خپل انسانیت لپاره د خپل لاغه دا ګوره دا تاسو ښکاری د جیل مخه ده کنه یو کس دلته نه ښکاری بغیر د جنون ورکر نه د یو څو ورکران ولاړ دي نور یو کس نشته.